السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن نه تقریبا 35-40 کاله مخکې چا سره به پیسې نه وي، که هغه وخت کسان وینو دي سوچ وکړي چا سره به پیسې نه وي، خو رشتو کې به ډېر خوند و. او که پیسې وي نو کلي کې به یو تن سره پیسې وي، یا به زرعلي خان و یا به تاج محمد خان و، ای سره به پیسې وي. نن معاشره کې زیات قدر هغې تنانو سره پیسې دي چې لوی شوي په ډیران دي، خو نن سبا ورسره پیسې دي، نو هغه تنانو ته سپک نظر کوي چې هغه په حقیقت کې خانداني تنان دي. حقیقت کې خانداني تنان دي، خو کم چې خانداني دي ای سره پیسې نشته، او کم چې په ډیران لوی شوي دي، لکه بچپن یې په ډیران لوی شوی دی، بچپن که ځان ته یاد کړي نو په ډیران به ووي. خو نن سبا 20 لاک یا 25 لاک لکه دغه لګ بګ د میاشتې د انکم دی، نو عزتدارو تنانو ته په هغې دغه کې ژوند ډېر ګران شوی دی. نو هغه دور کې 30-35 یا 40 کاله مخکې به چې چا باندې سخته راغه یا به څه بیماري پکې راغه، لکه څه بیماري به شوه، څه د هسپتال اکسیډنټ به وشو یا څه به وشو، نو پلار سره به پیسې وي یا نه وي، خو ټول خاندان به ورسره ولاړ وي. هسپتال هر څه دوایانې هر څه به ولۍ کول، ولې د رشتو کې ډېر زیات خوند و. او موجوده دور کې داسې سم نشته. که څوک په بیمارۍ کې ګیر شو، که څوک په بېروزګارۍ کې ګیر شو، که چا کره روټۍ شته که نشته، قسم دی که څوک د چا تپوس کوي، اپوټه دې استعمالی یې استعمالی دي، لکه بس نوکر مثال سی یې د ښې بدې دې تپوس نه کوي چې بچی ستا دې ټایم کې څه پوزیشن دی، ستا ته څه ضرورت شته، خو ته پته ده چې شته، خو نه ښکاري ورته، ښکاره به شي ورته، خو چې کله د الله پکړ کې راشي بیا به ورته ښکاره شي. دا ویډیو تاسو وګورئ، ډېره ښایسته ویډیو ده، ډېره ښایسته لږه نه ډېره ښایسته ویډیو ده، دا تاسو وګورئ. تیسری کلاس کا نتیجہ آنے کے بعد اس کتاب سے واسطہ پڑھتا تھا. یقین جانے پہلے 1 یا 2 دن یہ کتاب بہت اچھی لگتی تھی، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ وقت یہ کتابیں سب سے خوبصورت تھیں. لیکن اس بات کا پتہ ہمیں اب لگا. تب بڑے ہونے کی جلدی تھی، لیکن جب بڑے ہو گئے تو پتہ لگا کہ وہ وقت جو گاؤں کے پرائمری اسکول تک گزر گیا وہ سب سے اچھا وقت تھا. وہ بچپن کا کلاس روم جو کہ نام ہی کا کلاس روم ہوتا تھا، کیونکہ پرائمری میں تو گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے اور سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. لیکن جو بھی تھا بہت مزہ آتا تھا. درختوں کے نیچے پرندوں کی آوازیں سن کر اور گلہریوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا. نہ کپڑے گندے ہونے کی پریشانی ہوتی تھی، نیچے زمین پر مست ماحول میں بیٹھتے تھے. گاچی، تختی، سلیٹ، ان سے کھیلنا، ان پہ لکھنا اور ان کو مٹانے کے لیے اپنا تھوک استعمال کرنا. جب نہ کوئی جراثیم تھے نہ کوئی بیماری تھی، ہر طرف موج مستی کا دور تھا. اور یہ بلبل کا بچہ دوستوں کس کس کو یاد ہے. بہت خوبصورت دن تھے، کب آئے اور کب گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. بچپن واپس نہیں آتا، اور خاص طور پر جو بچپن گاؤں میں گزرا ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے. بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، گاتا تھا گانے، میرے سرانے بلبل کا بچہ. اور اردو کا یہ والا قاعدہ ہم بھلا کیسے بھول سکتے ہیں. الف انار، بے بکری، پہ پنکھا، تے سے تختی، ٹے سے ٹوپی، نہ جانے یہ وقت کہاں چلا گیا اور ساری یادیں اپنے ساتھ لے گیا. آج ایسی تصویریں دیکھ کر اور اس وقت کو یاد کر کر دل خون کے آنسو روتا ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں میں اس طرح کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر چھٹیوں کا کام لکھا کرتے تھے. یاروں کی محفل ہوتی تھی. شروع کے 2-4 دن تو جوش جذبے کے ساتھ کام لکھنے کی. دا ویډیو تاسو وکړه چې
چې ډېر ساده وخت و هغه ټایم، ډېر زیات ساده وخت. زه چې خپله سوچ وکړم نو وایم کاش که هغه وخت بیا راشي، ځکه ډېر ښایسته وخت و. دا موجوده چې ګورو نو ډېر بوره حالت دي. کور کې څوک د یو بل تپوس نه کوي، یا خاندان والو نه به څه ګیله کوي، خاندان والو نه به څه ګیله کوي. کور کې لکه هر کور دا حالت دي چې بس دشمنان که نه لکه هغه ټایپ ماحول وي چې دا زما څه دی، ما ته پته نشته چې د سره زما څه رشته ده، هغه ته هم پته نشته چې د هغه ما سره څه رشته ده. همدارنګې خاندان کې هم دا حال دي، دا هر ځای کې دا حال دی. زه خپله کیسه تاسو ته نه کوم، هر ځای کې دا حال دی چې چا سره پیسې دي بس هغه یو خپله یو دنیا جوړه کړې ده، بس ځان نه څه لوی شی جوړ کړی، زه څه ډېر لوی پوهه تن یم. او چې چا سره پیسې نشته بس هغه یو ګوټ کې ناست دی چې والله چې انسان یم که خر یم که ټټو یم هغه ته هم پته نشته چې زه څه شی یم. ولې هغه سره د ځان په حساب نه پوهېږي. د ګرانۍ حالاتو ته وګوره، کور حالاتو ته وګوره، د بېروزګارۍ کارونو ته وګوره. که چېرته دیاړي شته نه، که دیاړي وي 500 روپۍ 500 نه خو زیاته دیاړي درکوي نه، په کار به سرمن وباسي او په 500 څه کېږي، 500 خو نن سبا ماشوم خوري. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل ضرور سبسکرایب